د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ه یا هې. ه یا هې د پښتو په تورو کې 9 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 9 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د هې توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې د 2 دایرو په شکل یو له بل سره نښتې حرکت کوي، دا راښیي چې هې داسې لیکل کیږي. د هې توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د هې توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، هې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، هګۍ او ترې لاندې اره لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هګۍ په نوم کې یو ځلې او د اره په کلمه کې هم یو ځلې د هې توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د اره په کلمه کې د هې توري د غږ شکل په ځانته شکل راغلی دی، لکه اره، لکه کوزه، لکه هلک، لکه سهار، لکه ژبه. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه هګۍ. شاباس. اوس مو چې د هې توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د هې توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د هې توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم هې توری له بل توري سره په سر کې تړلی، لکه د هلک په کلمه کې. دریم هې توری له بل توري سره په منځ کې تړلی، لکه د سهار په کلمه کې. څلورم هې توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د ژبه په کلمه کې. اوس دا ګورئ، هې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، هګۍ او ترې لاندې اره لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هګۍ په کلمه کې یو ځلې د هې توری په سر کې د ګاف له توري سره تړلی راغلی دی. د اره په کلمه کې هم یو ځلې د هې توری په ځانته شکل راغلی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې هګۍ رسم شوې ده. پوهیږئ چې هګۍ یې ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د هګۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د هګۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د هګۍ کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده، هې، ګاف یا ښځینه. توري چې سره یو ځای شي نو هګۍ لوستل کیږي. د اره کلمه هم له 3 تورو نه جوړه شوې ده، الف، ر، ه. د هګۍ او اره په کلمو کې مو د هې توری لیکل ولیدل. اوس به د هې توری د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د هې کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا هګۍ ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د هې توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا هګۍ ده. هغه سړی هګۍ خرڅوي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر یې ماته وښیئ.
شاباس. په هر هغه هی توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ هی توري پر سر هی توری ولیکئ چې د هی توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د هی توري د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ه توري په سر کې شکل لیکو. د ه توري ځان ته شکل لیکو. د ه توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. اره تیره غاښونه لري. په اره لرګي اره کیږي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د هې توری سره رنګ راغلی دی. اوس پام دې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه هې توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر هې توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو هې توری د اره په کلمه کې په ځان ته شکل راغلی. بل هې توری د تیره په کلمه کې په ځان ته شکل راغلی. یو هې توری د غاښونه د کلمې په پای کې د نون له توري سره یو ځای راغلی. یو هې توری د پ د کلمې په پای کې د پې له توري سره تړلی راغلی. او بل هې توری د اره په کلمه کې په ځان ته شکل راغلی دی. اره تیره غاښونه لري. او دویمه جمله داسې ویل کیږي په اره لرګي اره کیږي. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې اره تیره غاښونه لري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه په اره لرګي اره کیږي د جملې په سر ولیکئ. اره تیره غاښونه لري. په اره لرګي اره کیږي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا هګۍ ده. هغه سړی هګۍ خرڅوي. اره تیره غاښونه لري. په اره لرګي اره کیږي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر هې توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق د ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا هګۍ ده. هګۍ
ساړی هګۍ خرڅوي اره تیره غاښونه لاري په اره لرګي اره کیږي تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده ورخطا کیږئ ما د تمرین په معنا مو هم پوهوم د یو کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي په تمرین سبق ښه یادیږي که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د هې توری لیکل شوی دی د دې هر یو هې توري د پاسه هې توری ولیکئ کله مو چې هر هې توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي دا هګۍ ده هغه سړی هګۍ خرڅوي اره تیره غاښونه لري په اره لرګي اره کیږي بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست دلته اوس په شنه کرښه د یوازې هې توري تمرین وکړئ د هې توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې هې توري تمرین وکړئ په زیړه کرښه دا هګۍ ده ولیکئ او په توره کرښه هغه سړی هګۍ خرڅوي ولیکئ د هې توري یوازې شکل لیکو د هې توري یوازې شکل لیکو د هې توري په سر کې شکل لیکو د هې توري په سر کې شکل لیکو د هې توري په منځ کې شکل لیکو د هې توري په منځ کې شکل لیکو د هې توري په پای کې شکل لیکو د هې توري یوازې شکل لیکو د هې توري په منځ کې شکل لیکو دا هګۍ د
هګۍ خرڅوي اره تیره غاښونه لري په اره لرګي اره کیږي دا هګۍ ده هغه سړی هګۍ خرڅوي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د هې توري شکلونه لکه کوزه، هلک، سهار، ژبه یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: هګۍ، اره، کوزه، هلک، سهار، ژبه، هغه، سړی، خرڅوي، اره، تیره، غاښونه، لري، لرګي، کیږي، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.